ولسمشر اشرف غني ولې د 40 ولایتو والیان راغوښتي وو؟ ارګ څه وایي؟ څه داسې جدي موضوع وه چې دوی پرې راټول شوي وو؟ ملګرو، د افغانستان وضعیت ډیر په حساس ځای کې ده. هلته نتایج نه دي معلوم او دلته سوله کیږي چې بین الافغاني مذاکرات په شروع کېدو دي. هر ټیم غواړي چې د دغه سولې کریډیټ د ځان په نوم کړي. ملګرو، راځئ چې اصلي موضوع څه ده. د 40 ولایاتو والیان څه کول په ارګ کې؟ قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ګډ حکومت مشر اشرف غني د افغانستان د 40 ولایتونو لپاره د حکومت له والیانو او د دولتي عسکرو له قومندانانو او چارواکو سره د سولې په تړاو ناستې کړې دي. له هر څخه په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي ولسمشر غني د 40 ولایتونو له والیانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو له قومندانانو سره د افغان سولې او له امریکایي چارواکو سره د خپلو لیدنو په تړاو دوی مشورتي ناستې کړي او د افغان سولې په پروسې بحث ورسره کړی دی. خبرپاڼه د اشرف غني له خولې لیکي چې د سولې د پروسې مدیریت او مالکیت د افغانستان د جمهوري دولت په لاس کې دی او مذاکره کوونکي ټیم به له واضح اصولو او دستورالعمل سره مذاکراتو ته ولاړ شي. د مذاکراتو ټیم باید صلاحیت او مؤثریت ولري او دا واک به د دولت له لوري ټاکل کیږي. غني د دې ترڅنګ خپلو نظامي چارواکو ته ډاډ ورکړی چې ناټو یې یوازې نه پرېږدي ځکه د ده په خبره دوی اصلي شریکان دي. اشرف غني داسې مهال د خپل حکومت له والیانو او قومندانانو سره مشورې کوي چې په قطر کې طالب او امریکایي مذاکراتي ټیمونه توافق ته رسیدلي ښکاري او داسې تمې شته چې ښایي د روانې فبرورۍ میاشتې تر پایه دواړې لوري توافقنامه لاسلیک کړي. د سولې روانې خبرې چې نږدې یو کال په بر کې ونیوه، تر دې دمه حکومت نه د امریکا له لوري په جریان کې اچول شوی او نه هم طالبان ورسره مخامخ خبرو ته تیاری ښودلی دی. طالبان په بیا حکومت بلواک او د بهرنیانو ګوډاګی بللی او مذاکرات یې ورسره د وخت ضایع کړنې دي. د شنونکو په باور اشرف غني به د خپل واک د ساتلو په موخه تر خپله وسه د سولې په لاره کې ډیره مرسته وکړي، خو له دې عمله چې سوله اوس د امریکا هدف دی او طالبان له امریکا سره په مخامخ خبرو کې ښکیل دي، نو ځکه به حکومت تر ډیره د خپلو سرو کرښو ساتنه ونشي کړی او یو په بل پسې به سرې کرښې په زرغونه بدله شي. خدای دې هیواد ته خیر پېښ کړي. ډیر زیات خاینین لرو چې نه غواړي افغانستان په خپل ځان بسیا شي او یو قوي مرکزي نظام رامنځته شي. خدای دې دوی تباه او برباد کړي. د دغو سیاسیونو په خوله غلط نشئ. ولس هوښیار اوسېږه چې په هیواد درته معامله ونه کړي چې ټول عمر به بیا کړېږي او سترګې به دې ټیټې وي، خوار او زار به یې، ته به یې ګټې او مزې به نور خلک پرې کوي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.